السلام علیکم ګران کتون تاسو ګوره اباسین خبر او زیم اویس محمود څنګه چې تاسو ته معلوم دی چې یو خیبر پختونخوا کې یو ګرانډ جرګه وشوه دی کې چې کوم میزباني دی هغه وزیر اعلی خیبر پختونخوا کولو او ټولو ته چې دعوت ورکړل شوی و نو دی کې چې دی محسن نقوي وزیر داخله موجود و خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم فونډي موجود دی کې او دې سره حکومتي اراکین او چې کوم اپوزیشن اراکین دي هغه موجود دی کې او دې سره پارلماني لیډران موجود دي کې او دې سره چې کم جماعت چې دي آل پارټي جماعتونه څومره جماعتونه دي هغې چې کم هغه دي اراکینو هغه ټول دې کې موجود یو تنظیم و هغې ته کله دم چې دی هغه نوټیفیکیشن هم جاري شوی و هغې نه نو هغه پښتون موومنټ ډیموکریټک چې دی هغه هغې ته کله دم قرار شوی و هغې نوټیفیکیشن هم جاري شوی و نو هغه شپې چې کم هغې خلاف چې دی اپریشن هم شروع شوی و یو امن جرګه هلته ضلع خیبر کې چې دی هغه شروع شوی و نو هغې خلاف بیا پولیس اپریشن وکړو ډېر زخمیان شوي هم دي او ډېر مړ شوي هم دي نو د دې خلاف چې دی هغې نن د دې خلاف چې دی هغې جرګه وکړه او ټول متفقه طور باندې دا فیصله وکړه چې وزیر اعلی چې دی علي امین ګټپور چې دی هغې ته اختیار ورکولی شوه چې تاسو لاړ شئ هلته جرګه وکئ نو څومره د حکومتي اراکین دي او څومره چې دي هغه هلته درې ورځو دپاره چې دی کم جرګه منتخب کو او هغې منظور پښتون چې دی هغه ډېر هرکلی وویل ورته او هغې ته چې دی هغه درې ورځو دپاره هغه جرګه چې دی هغه منظور کو دا یو خوش آیند خبره ده ولې چې هلته هم پښتانه دي او دلته هم پښتانه دي او خیبر پختونخوا امن و امان صورتحال برقرار ساتل دپاره دا قدم چې دی هغه ډېر ښه اقدام و چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا وزیر علي امین ګټپور چې دی دا قدم چې دی هغه اوچت کو دې سره تاسو ته دا وایم چې خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس هم نن لیکن هغه چې دی بابر سلیم سواتی स्पीकर چې دی بابر سلیم سواتی هغه پوسټپون کو 14 اکتوبر پیر روز لا ولې چې نن درې ورځ به چې دی هغه هلته به یو جرګه به وي هغې سره منظور پښتون سره چې هغې کم حالات تیر شوي دي هغې کم هغه تیر شوي دي هغې باره کې به خبره کوي او وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا خبرې پکې کړې دي چې آئین او قانون دایره کې چې کم خبره به وي هغه به موږ منو او دې نه علاوه چې کم خبره به وي هغه موږ به نه منو دې لحاظ سره درې ورځو دپاره چې دی کم جرګه چې دی هغه شروع شوی دی اوس مخکې به دا ګورو چې د دې حل به سره وځي او دې سره چې کم خیبر پختونخوا امن و امان صورتحال چې دی هغه برقرار وي کنې پرون پورې د یو بل سره جګړې هم کولو یو بل سره ردې بدې مو تریخوالې خبرې هم کولې نو یو ټول چې دي دا وفاق هم او دا صوبایي حکومت چې دی یو پیج باندې راغل او امن و امان صورتحال برقرار کول دپاره چې دی کم جرګه چې دی هغه منتخب کو وزیر اعلی دا خبر هم کړي دي چې هر یو شی چې دی طاقت په ذریعې موږ حاصل نشي کولی او هغې سره چې دی مذاکرات ډېر سخت ضروري دي او ټول چې کوم ګریډ جرګه وشوه هغې کې ټول متفقه طور باندې وزیر اعلی ته اختیار ورکولی شو چې تاسو لاړ شئ هلته او جرګه وکئ او هغې چې کوم نتیجه ده هغه راوباسئ